وما علينا إلا البلاغ المبين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات او دی هم هغه ذات دی چې باغونه پیدا کړي دي چې په څپرونو خېجول شوي دي او چې په څپرونو نه دي خېجول شوي. والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه او د کجورو ونې او فصل پیدا کړي دي چې د هغو میوې مختلفې وي او زیتون او انار پیدا کړي دي چې ځینې په خپلو کې یو شان وي او ځینې غیر مشابه هم وي. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. تاسو د هغو ونو له میوو څخه خورئ کله چې میوه وکړي او د هغه حق یعنی عشر او زکات د ریبلو په ورځ ورکړئ او تاسو اسراف مکوئ بېشکه الله اسراف کوونکي نه خوښوي. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. او پیدا کړي دي په څاروو کې بار وړونکي او وړوکي څاروي نو تاسو له هغو ځنې خورئ چې الله تاسو ته درکړي دي او تاسو د شیطان د قدمونو پیروي مه کوئ بېشکه هغه ستاسو ښکاره دښمن دی. 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2. الله پیدا کړي دي حلال څاروي 8 جوړې یعنی قسمونه له ګډو نه 2 نر او ښځه او له چیلو یعنی بزو نه 2 نر او ښځه. قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. تدوی ته وایا آیا الله دوانه نران حرام کړي دي یا دوانه ښځې یا هغه بچي چې د دوانو ښځو یعنی ګډې او چیلې رحمونه په هغو مشتمل وي. تاسو ماته په علم سره خبر راکړئ که چیرې تاسو رښتیني یئ. ومن الإبل 2 ومن البقر 2. او پیدا کړي دي له اوښانو نه 2 نر او ښځه او له غویانو نه 2 نر او ښځه. قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين. ته وایا آیا الله دوانه نران حرام کړي دي یا دوانه ښځې یا هغه بچي چې د دوانو ښځو یعنی اوښې او غوا رحمونه په هغو مشتمل وي. أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. آیا تاسو حاضر وئ کله چې الله تاسو ته د دې وصیت کاوه نو له هغه چا نه لوی ظالم بل څوک دی چې په الله باندې دروغ تپي د دې لپاره چې بې له علمه خلق گمراه کړي بېشکه الله ظالم قوم ته نیغه لار نه ښیي. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. اے نبی دوی ته ووایه زه نه مومم هیڅ څیز په هغه شریعت کې چې ما ته وحی کړی شوی دی په کوم خوړونکي باندې حرام کړی شوی چې هغه یې خوري مګر دا چې هغه څیز مرداره وي یا بهول شوي وینه یا د خنزیر غوښه نو هغه خو پلیتي ده. أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. یا هغه څیز نافرمانی وي چې په هغې د غیر الله لپاره اواز اوچت کړی شوی وي نو هغه څوک چې ناچاره شي چې نه زیاتې کوونکی وي او نه له حده تېرېدونکی وي نو د هغه لپاره یې خوړل حلال دي نو بېشکه ستا رب ډېر بخښونکی بې حده مهربان دی. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر
او پر هغو کسانو باندې چې يهوديان دي مونږ ټول نوکدار څاروي حرام کړي وو. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. او لغویانو او ګډو چیلونه مونږ پر هغوی باندې د هغو دوانو واز د حرامې کړی وي سیوا له هغو نه چې د هغو شاګانو پورته کړي وي یا کلمو یا هغه چې له هډوکو سره لګېدلی وي. ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. دا مونږ هغوی ته د خپلې سرکشۍ سزا ورکړه او بېشکه مونږ خامخا رښتیا ویونکي یو. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. نو کچری دوی ستا تکذیب وکړي نو ته ووایه ستاسو رب د پراخه رحمت والا دی او د هغه عذاب له مجرم قوم نه بیرته نه ګرځول کیږي. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. زر به هغه کسان وای چې شرک کړی دی کچری الله غوښتلی نو نه به مونږ شرک کړی او نه زمونږ پلرونو او نه به مونږ څه شی حرام ګرځولی. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. همدارنګه هغو کسانو هم تکذیب کړو چې له دوی نه مخکې وو تر دې چې هغوی زموږ عذاب وڅاکه. ته ووایه آیا تاسو سره څه علم شته چې پس موږ ته یې راوباسئ؟ تاسو یوازې د ګمان پیروي کوئ او تاسو یوازې اټکل چلونکي یئ. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. ته ووایه نو خاص الله لره کامل دلیل دی نو که هغه غوښتلی تاسو ټول به لازمن په نیغه لار روان کړي وی. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم. ته ووایه تاسو خپل هغه ګواهان راولئ چې د دې خبرې ګواهي کوي چې بېشکه الله دغه څیزونه حرام کړي دي نو که هغوی ګواهي ورکړي نو ته له دوی سره ګواهي مه ورکوه. ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. او ته د هغو خلکو په خواهشاتو پسې مزه چې زمونږ آیاتونه یې دروغ ګڼلي دي او هغه کسان چې په آخرت ایمان نه راوړي او هغوی له خپل رب سره نور څیزونه برابروي. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. ته ووایه تاسو راشئ چې زه ولولم هغه څه چې ستاسو رب پر تاسو باندې حرام کړي دي دا چې تاسو له هغه سره هیڅ شی مه شریکوئ او له مور و پلار سره ښېګڼه کوئ او تاسو خپل اولاد د غریبۍ له وجې مه وژنئ. نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. مونږ تاسو ته روزي درکوو او هغوی ته هم او تاسو د بېحیایۍ کارونو ته مه نږدې کیږئ هغه چې په دغو کې ظاهر دي او هغه چې پټ دي. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. او تاسو هغه نفس مه وژنئ چې الله حرام کړی دی مګر په حق سره. دا حکم چې دی الله تاسو ته د دې کلک حکم درکړی دی د دې لپاره چې تاسو له عقل نه کار واخلئ. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها.
او تاسو د یتیم مال ته نږدې هم مه ورځئ مګر په هغې طریقې سره چې تر ټولو ښه وي تر دې چې هغه یتیم خپل پوخوالي ته ورسیږي او تاسو پیمانه او تول په انصاف سره پوره ورکوئ موږ هیڅ یو نفس د هغه له طاقت نه زیات نه مکلف کوو وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون او کله چې تاسو خبره کوئ نو عدل کوئ اگر چې هغه د خپلولۍ واله وي او د الله عهد پوره کوئ دا حکم دی چې الله تاسو ته د دې کلک حکم کړی دی د دې لپاره چې تاسو نصیحت ومنئ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله او دا چې بېشکه دا زما لار ده چې نیغه ده نو تاسو د دې پیروي وکړئ او د نورو لارو پیروي مه کوئ ګنې نو تاسو به د نورو لارو پیروي د هغه له لارې نه تار په تار کړي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون دا حکم دی چې الله تاسو ته د دې کلک حکم کړی دی د دې لپاره چې تاسو پرهیزګار شئ ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون بیا مونږ موسی ته کتاب ورکړ د نعمت د پوره کولو لپاره پر هغه کس باندې چې نیکي وکړه او لپاره د هر شي د تفصیل او هدایت او رحمت د دې لپاره چې دوی د خپل رب په ملاقات ایمان راوړي وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون او دا کتاب دی چې مونږ نازل کړی دی نو تاسو د ده پیروي وکړئ او پرهیزګاره شئ د دې لپاره چې پر تاسو رحم وکړی شي أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين دا چې تاسو ونه وایئ چې همدا خبره ده چې زموږ نه په مخکینو دوه ډلو باندې کتاب نازل کړی شوی و او بېشکه موږ د هغوی له لوستلو نه یقینا ناخبره وو أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم یا چې تاسو ونه وایئ یقینا که چېرې په مونږ کتاب نازل کړی شوی وی نو مونږ به لازما له دوی نه ښه لار موندونکي وو فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة نو یقینا تاسو ته د خپل رب له جانبه ښکاره دلیل راغلی دی او هدایت او رحمت فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون نو له هغه چا نه لوی ظالم څوک دی چې د الله آیاتونه دروغ ګڼي او له هغو نه مخ اړوي ان قریب به موږ هغه کسانو ته د سخت عذاب سزا ورکړو چې زموږ له آیاتونو نه مخ اړوي په سبب د هغه چې دوی به اعراض کاوه هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك دوی انتظار نه کوي مګر د دې چې دوی ته ملائک راشي یا ستا رب راشي یا ستا د رب ځینې نښې راشي يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا په کومه ورځ کې چې ستا د رب ځینې نښې راشي نو هیڅ یو نفس ته به د هغه ایمان راوړل فایده ورنه کړي چې له مخکې نه ایمان نه وي راوړی یا یې په خپل ایمان کې څه خیر نه وي ګټلی قل انتظروا إنا منتظرون ته دوی ته ووایه تاسو انتظار کوئ بېشکه موږ هم انتظار کوونکي یو
إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. بشک هغه کسان چې خپل دین یې تار په تار کړی دی او دوی پرکې شول ته له دوی نه په هیڅ شي کې نه یقینا خبره همدا ده چې د دوی معامله الله ته سپارل شوې ده بیا به هغه دوی ته د هغو کارونو خبر ورکوي چې دوی به کول. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. څوک چې یوه نیکي راوړي نو د هغه لپاره د هغې 10 چنده دي او څوک چې یوه بدي راوړي نو هغه ته به یوازې د هغې په مثل سزا ورکولی شي او په دوی به ظلم نه کیږي. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ته اوایا بېشکه زه چې یم ما ته زما رب د نیغې لارې هدایت کړی دی چې بیخي سم دین دی د ابراهیم ملت دی چې یوازې په حق پسې تلونکی و او له مشرکانو څخه نه و. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ته اوایا بېشکه زما لمونځ او زما قرباني او زما ژوند او زما مرګ خاص د الله رب العالمین لپاره دی. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. د هغه هیڅ شریک نشته او ما ته د همدې توحید حکم شوی دی او زه تر ټولو مسلمانانو اول یم. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. ته اوایا آیا زه له الله نه غیر بل رب ولټوم حال دا چې هغه د هر شي رب دی او هیڅ یو نفس د ګناه کسب نه کوي مګر د خپل ځان په ضرر یې کوي او هیڅ بار وړونکی د بل بار نه پورته کوي. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. بیا خاص خپل رب ته ستاسو واپس تلل دي نو هغه به تاسو خبر کړي په هغو کارونو چې تاسو په هغو کې اختلاف کاوه. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. او دی هم هغه ذات دی چې تاسو یې په ځمکه کې خلیفګان یعنی ځایناستي جوړ کړئ او ستاسو ځینې د ځینو نورو له پاسه په درجو کې پورته کړل د دې لپاره چې تاسو وازمایي په هغه څه کې چې تاسو ته یې درکړي دي. إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. بېشکه ستا رب ډېر زر سزا ورکوونکی دی او بېشکه هغه خامخا ښه بخښونکی بې حده مهربان دی. وما علينا إلا البلاغ المبين.